دا یو غزل عرض ده. په هر طرف تورې تیارې شوې په دې کلي کې، په هر طرف تورې تیارې شوې په دې کلي کې، د اتفاق ډیوې چې مړې شوې په دې کلي کې، په هر طرف تورې تیارې شوې په دې کلي کې، د اتفاق ډیوې چې مړې شوې په دې کلي کې، د اتفاق تتې ډیوې شوې په دې کلي کې، د ننګ ناموس سترګې ړندې شوې په دې کلي کې، د نفرت کاڼي دې وریږي کوڅه په کوڅه، د نفرت کاڼي دې وریږي کوڅه په کوڅه، اوس پکې ګرانې ورځې شپې شوې په دې کلي کې، آخر د جوړه ځان ځاني شوه د چا په لمسون، آخر د جوړه ځان ځاني شوه د چا په لمسون، بېلې د یو بل نه حجرې شوې په دې کلي کې، پښتون ضمیر مې لیونی شو په دې وجه چې، پښتون ضمیر مې لیونی شو په دې وجه چې، جوړې په خپلو کې جرګې شوې په دې کلي کې، او جذبې زلمي د غیرت څه شو خبر ورکه زر، جذبې زلمي د غیرت څه شو خبر ورکه زر، د انسانیت سیرې جامې شوې په دې کلي کې، دا آخري بنده چې مخکې نور ګوره تصوره چې څه به کېږي، مخکې نور ګوره تصوره چې څه به کېږي، درې پکې جوړې قبیلې شوې په دې کلي کې. وسلام.